ماستر الناس څه چکر ورتلی السلام علیکم دوستانو څنګه یې ښه نن که را سره الحمدلله دا پلین باندې د ښکلي ښکلي ګلالي ګورئ نو دا د دې ټیم چې کوم دی د پښتو د ژبې سوپر ډوپر چې کوم دی کامیډین دی او ډېر زیات ماشومان یې خوښوي نن الحمدلله دا ځي ته رسېدلی که زه تا ته د فلم سټارانو خبرې وکړم د شاهد صاحب یا د جهانګیر صاحب یا د ارباز صاحب د هغې نه د دوی ویورشپ ښه دی نو اصل کې مونږ مخکې هم دا خبره کوله چې دا کار چې کوم دی که نه دا د چا د پلار میراث نه دی دا صرف محنت غواړي سوچ غواړي او یو ښه کانټینټ یو ښه سوچ باندې راشي نن د توتي ګل ټول ټیم را سره ناست دی او بیا دا بچنګې دا الحمدلله د دې وخت هیرو دی که خیر زموږ هیروګان دي دې سره خبرې کوو توتي ګل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګلاله څنګه تاسو ښه یې څنګه جی ښه ټول ستړي مشي هم کړي دي خدا به کیمرې ستړي مشي لکه دوباره بیا کوم چې تازه یې کنه تم ستړي مشي توتي ګل صاحب د ټول نه پهله خو راته دا ووایا ستا خپل نوم څه شی دی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه ستاسو ورور ستاسو ملګری توتي ګل تاسو مې په توتي ګل پیژنئ خو زما خپل نوم محمد حنیف دی او یاره چې دا ستاسو دعاګانې دي ستاسو مینه ده او د کتونکو مینه ده چې دومره مینه راکړه چې زموږ په سوچ کې نه وه او دا الحمدلله نن دې ځای کې یو ها توتي ګل صاحب ورسره یو د کمالات هم درته ښیم نن دوی راغلي پېښور ته او په پېښور کې چې کوم دی زموږ د پټ لاس پلی تنظیم کړي نو هلته کې دا ټول ټیم ورک دی ستاسو نوم به خپل نوم به چې کوم دی اوریجنل نوم دی دا چې کوم دی هغه د بیبي والا کرکټر کې خو ډېر بې انتهایي ښه کوي ډېر په یو ښکلي انداز باندې کوي او ډېر زیات خلک یې خوښوي هلن کې داسې کیدای چې تاسو نه پېژنئ خو دا چې کله هغه کپړې واچي بیا به پېژنئ ستا څه نامه ده السلام علیکم ګرانو کتونکو زما نوم خو خپل نوم جمیل دی او بس تاسو په بیبي پیژنئ او ډېر خلک مې پیژنیم نه چې دا هغه بیبي ده خو بس چې کله وردي واچوم او ګیټ اپ ځان برابر کړم غاښونه ولګوم نو بیا خلکو چې دا بیبي او دا غاښونه د سړي بس او دا یې ټیم چې پیپرونه مې په بیک کې ایښي په بیک کې هغه بیک رانه کلي کې پاتې شو نو بیا مې ویل که داسې چل شو بیک کور پاتې شو نو دوی اوس پسه کوو وایم بس غاښونه خو راسه جیب کې دي نو بس بیا تاسو سره ټوپۍ موپۍ راوړې ده که نشته ستا سره یاره جی ټوپۍ هم راوړې ځان سره پرون موږ ریکارډینګ لرو لکه مسر کې کنه یار دا یې کباچا ورسره ده د سره خپل ټوپۍ شته زموږ خطه ده د دم دا ګټ دا یار اوریجنل ا د دې خپل ټوپۍ چې کومه ده زبې دا ځکه ته اګه پراته ده تو دغه څه دا د سره یاره جی دا مې روډ دی دا د سره او دا مې روډ دی الحمدلله ماشاءالله دا نور او دا مې د ترور زوی دی او دا مې د ترور زامن دی اچھا دغه څه سٹارټ دی خاکو د کله نه کړو یاره جی سٹارټ مس زه ډېر ورکوټ یم ما مارل ایچ ټي سي موبایل راوړو او به سٹارټ کېدم نه خو شوق مې ډېر زیات وکړ نه دغه سی ډي د ورکوټ یم ډرامې هم کتې ستاسو ډرامې جهانګیر صاحب ډرامې اسماعیل شاهد صاحب نه نو هغه وخت نه بس دا شوق روچت شو او بس زمونږ یو دغه مشهور د عرب نواز له ساده ګل باندې خلک پیژني هغوی ځان له ساده ګل نوم یې بس ما ویل راشه تاسو ځان له توتي ګل نوم کېږي دا یو خبره کټ کوم ګلاله دلته مې اوس وخت مونږ یو ریکارډینګ کول خپل چینل له دلته ما وی علي په مې دا زیره ته یا چې نه د اجتماع ته ډام رااله ما ته چې دا زمونږ غزې دي چې مونږ په ورپټوالي غو ویډیو کړو چې ما ته یاد نشي دا ډیره غریبي تیر شوی دا الله تعالی دې خپل رحم الحمدلله مهنت نه دې کړل لا دې ورله نورم د دې وسیله خوري دا ستاسو دعاګانې الله یو کې راځي داسې ډېر ملګري الحمدلله شکر د الحمدلله چې یو لاره کولو شو هر چاته د ایکټینګ یو موټر راله داسې ډېر ارمانونه خاورې شوي دي دا نن چې کوم د سترګو کې ګوري د توتي ګل په هغه کردارونو باندې د په محنت باندې دی په بېوسۍ باندې جاړي جړا ورورځي دا په شان ډېر بېوسه خلک هغه هلکانو کې جینکۍ مې دغه یو چند یو څو د مافیا ګروپ والا بس دا هر څه لاس کې نیولي څوک یې نه دی پرېږدي په بهرحال د ایکټینګ سره نن د توتي ګل په کور کې کوم دی دا ډېر قسمه خوشحالي راغله د پیسو خوشحالي راغله د یو ګروپ خوشحالي راغله د یو روزګار خوشحالي ولا راغله توتي ګل بچا ته اوس پته نه لګېږي دیاړي به یې کوله مرچکي به یې خرڅول چاپرې به یې خرڅولې د چا غلامي به یې کوله چا سره به نوکر و چا سره به یې ټوپک نیولی و نن الحمدلله خپل روزګار کوي خپل لونه ورسره دي دا ګورې او چې چېرته کې خوښ یو څه زړه وغواړي بس یو ځای په شریکه باندې کېږي وخوري او خپل روزګار دی په خپله کوي توتي ګل صاحب محنت به نه پرېږدي محنتي سړی توتي ګل صاحب چې کوم دی راغلی دی دلته کې د پټ لاس دفتر کې ناست دی یو خو د دې نه زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شوم
چې دی د سینیر د جونیور او مغه قدر عزت کوي بل دا ډېر قدردان ماشومان دي نو زمونږ د سایډ نه هم دې ټولو ته دغه وایم چې دغه خلک سپورټ کوي دې ما چینل ډېر ښه میسج ورکوي ډېر بهترین میسج ورکوي دغه ملګري وجړل خو تاسو نه خفه کوم تاسو موږ واپس کومه داسې کار کوو ته ګل صاحب تاسو دواړو باندې نه ورسره قدم پکې لږه منډه تړوله یو خاکه چې کومه ده که نه صرف د دې څیز دپاره نن زما د روډ په سترګو کې اوښکې دي کېدای شي د سره د نور په سترګو کې مخکې راغلي یو خاکه به ستاسو د خپلې طبعې چې کومه خاکۍ دا بېبې ده دا توتي ګل دی نن به انشاءالله موږ ټول په شریک باندې تماشه کوو هسې ناست دي چې ناست دي پرېږدي څه کې وورو صحیح ده توتي ګوره بچي ویم داسې کار وکړه که نه ویم هسې ما اختر دی او ویم کپړې مپړې م نه وي اچولي دي ویم راځه چې چکر له لاړ شو مړه بېبې پرېږده ویم خلک هم تنګ کړل چې چا کړه ورځو بس یم راکړل د اختر پیسې راکړل د اختر پیسې ته ما راکړې 10 روپۍ ځان له آیسکریم علما ما ستا د لاسه زه چا کره ورتلی نه شم بېبې په خپل کور کې خو مې اوس شیره کې خو دا وګوره دا ماما هم نازو ته ما ویل وګوره یا بچې نو ته شرمول کې که نه ګوره ستا د لاسه هغه ماما کره مې نه شم ورتلی هغه ورور مې څه دی هغه وایي خور وي ته راځه ما ویم ولې وایي ستا بچي دونه نر دي که نه او وایي د پیسې خو ته وایې ډوړې پیسې ولاړ ورکړې نه دي بېبې پیسې دار چا خوښې دي بس دا خبره پرېږده مم شرموه یا بچې بیا مې زه خو ورته وایم ویم پیسې وله ښه ډېر ورکوم خو بس د دې اروا سپېده نو څه څه وکړمه بېبې نو مړه نو ته ما کومې خبرې کې ښځه دا زمونږ د پښتنو د زنانو کې دا عادتونه دي یا به ته خیري کوي او یا به ته دا الفاظ استعمالوي یا بچې تا ته به زه څه ووایم نو که ته په خبره پوهېدې نو دلته به مې اوس نه شرمولي بس غلي کښېنه کتونکو زه خو اول داسې په ښه موډ کې خو دا عزیز بھائی دا خبره مې مورې دی دې سره لکه خپل لکه کوم زوړ وخت چې په چا راغلی سخت که نه چا نه هېرېږي نه زه د دې ریان نه ورکوټ یم چې زه به پلار سره ګرځېدم کار به مې کوو دا سپینلي وغیره به م خرڅول په دې کانچو کې که نه او پلار مې آیسکریم خرڅول دا ملیانو او زه په یو علاقه باندې هغه شوم یو سړی راغلی ما ته وایي دوه کاره کوي پلار دې وي آیسکریم خرڅوي وي ته مثال ته سپینلي م خرڅوي زه ووالم زه د پلار مشر زوی یم نو ما هغه ښکلی راوړه بس ویم نه کوم سپینلي ویم نه خرڅوم د لبس دی نو بیا داسې یو بل ځوان راغلی مشر نو هغوی زه دغه کړم وي دا ولې چړل مې پلار مې دغه حساب چلو وي راځه هغه راته په یو کې روټۍ هم ماته کړه او بیا له 100 روپۍ هم راکړې نو هغه وخت نه ما دا په دې پوه شوې یم چې په دنیا کې هر څنګه خلک شته او بس نور دا دغه خبرې دي بس غمونه په هر چا باندې او دا د الله په طرف امتحان په چا لږ او په چا ډېر بس الله هم راته خوشحاله ساته دا ستاسو مینه ده او زما دا یو میسج دی چې د خپل مور پلار ډېر خیال وساتئ د ګاونډیانو خیال وساتئ ځکه چې مور پلار بیا نه راځي هر څه راځي او بس نور خبر مان نه راځي ګلاله بس څو خبرو کې بس بیا اجازه ته غواړو بس دا ذکر دی اجازت ته اړه خو مې نه کېږي چې صاحب د دیوراړو بند مې کو ځکه چې نن حقیقت دی چې توتیان دا ډېر د خوشحالۍ ټیم دی چې دلته کې نو بدارنګې کار کوو چې د دې موډ هم راړو خپل ګپ ته موږ بس خپلې خبرې وکړو دغه ویډیو صرف د خپلو کتونکو دپاره وکړه او انشاءالله بیا به شي بیا به که خیر نعمان بھائی موږ سره ناست دی ډېر ښه ایکټر دی د ډېر وخت نه غریب لګیا دی داسې دا ملګری دا شاته ملګری ایډیټر دی دا ملګری چې کوم دی دا هم ورسره یو ایکټر دی دا هم چې کوم دی فنکار دی موږ سره بل یو دوست دی د دې ملګری دی مېلمه دی او بس په کیمره باندې مې راټینګ کړی دی ما نوید صاحب تاسو چې کوم دی تاسو باندې چې کوم دی نو کیمرامیني به وکړي نوید صاحب هم ډېره زیاته مننه مېلمه دی خو کیمرامیني پې وکړه الله تعالی دې دا محنت قبول کړي او الله تعالی دې زموږ دغه اتفاق هم دغه رنګي سره ډېره زیاته مهرباني د ټولو السلام علیکم